طالبانو په ننګرهار کې د ملي بیرغ پر سر خلک څنګه ولې وډبول؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو لخوا د ازادۍ جشن د مخنیوي ادعا د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي د ملي بیرغ پر سر یې تیتو پره کړو. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي طالب وسلوالو ورته د ازادۍ د جشن د نمانځلو اجازه نه ده ورکړې. ننګرهار چیرته چې د افغانستان د ازادۍ ګټونکي پاچا امان الله خان مقبره ده او اوسیدونکو د تیر جمهوري حکومت پر مهال دا ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو لمانځله. یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په دې راپور کې نوم خپور شي وایي د جلال آباد یو شمېر اوسیدونکي چې درې رنګه ملي بیرغونه ورسره وو واټونو ته راوتلي وو خو د طالبانو له لورې توتو پرک شول او د ازادۍ د جشن لمانځلو ته پرې نه ښودل شول. موږ تلو د غازي امان الله خان قبر ته په لاره وو چې د طالبانو رینجر چې طالب وسلوال پکې ناست وو راغلل له موږ یې بیرغونه واخیستل او موږ یې ووهلو نو موږ ته اجازه را نه کړل شوه چې د ازادۍ جشن ولمانځو. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی هم چې نه غوښتل یې په راپور کې نوم واخیستل شي ادعا وکړه چې طالبانو له خلکو ملي ارزښتونه اخیستي او هیڅ چاته د ازادۍ د ورځې په څیر د ملي ارزښتونو د لمانځلو اجازه نه ورکوي. دوی ویل طالبانو خلک ډار کړي او هیڅوک د دې ورځې د لمانځنې په نوم له کورونو نه دي راوتلي.